ډېری زده کوونکي دوستانو ملګري دې غوښتنه کوي چې څنګه کولی شو په اسانۍ سره د انګلیسي ژبې د خبرې کولو مهارت قوي کړو. نن خپرونه کې پر څلور اساسي تګلارو باندې غږېږو چې په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د انګلیسي ژبې د خبرو کولو مهارت ډېر قوي کړئ. دا به ډېرې ساده وي او ډېرې مؤثره به وي. د هغوی څخه لومړی یقینا په ټولګي کې فعالیت دی. د خبرو کولو قوت لپاره موږ باید په سیم کې ډېر فعاله اوسېږو، په دې معنی چې خبرې کولو جریان په انګلیسي وکړو، سوال جواب او تر ډېره پورې کوښښ وکړو. که څه هم په ځینو جملو باندې موږ نه پوهېږو یا ځینې موږ ته ډېرې سختې وي، خو دلته یو مهم خبر دا ده چې موږ په خبرو کولو په جریان کې کله چې سټک کېږو، کله چې درېږو، کله چې جمله یا لغات نه سړولی انګلیسي ژبې ته، نو موږ باید ونه شرمېږو په دې باندې. کوم اندېښنه رامنځته نه کړو، اندېښمن نه سو او موږ خپلو خبرو ته جریان ورکړو. حتی زه کله کله خپل ځینو زده کوونکو ته لا وایم چې تاسو حتی د خبرو کولو په جریان کې تاسو خپلې خبرې جاري وساتئ. که څه هم تاسو ته ځینې لغاتونه په ذهن کې نه راځي، تاسو یې مستقیما انګلیسي ته واړوئ. تاسو پروا نه کوئ پښتو لغات ور واچوئ. البته یوه جمله ده، تاسو ته مثلا د خبرې د اسمان لغات مثلا ذهن کې نه راغلی، نو تاسو سکای نسئ ویلی، تاسو به یې اسمان ووایئ. پروا نه کوئ. وروسته د خبرو د جریان تسلسل څخه تاسو کولی شئ وروسته په دې فکر وکړئ چې دا کوم لغات وروسته یې معنا پیدا کړئ. دا ستاسو د خبرو کولو لپاره ډېر قوي مهارت دی چې تاسو خبرې ډېرې قوي کوي، یعنې ستاسو خبرې باید جاري وساتل شي. مهمه خبره دا ده چې د انګلیسي د خبرو کولو په جریان کې چې کله تاسو بند کېږي، تاسو باید ونه شرمېږئ. یو، اندېښمن نه سئ، یعنې تاسو وارخطا نه سئ. دوه، درېیم، که چیرې تاسو یو لغات ذهن ته نه درځي چې تاسو یې ووایاست یا سټرکچر غلطېږي، پروا نه کوي جمله دې غلطه سي، خو تاسو په انګلیسي باندې خبرې وکړئ. پروا نه کوي پښتو لغات پکښې وایه حتی، خو جمله انګلیسي وایه. وروسته ته په دې باندې فکر وکړه، د خبرو څخه وروسته، د موضوع څخه وروسته چې کومې غلطۍ مې کړې دي هغوی باید زه اصلاح کړم. خو د خبرو کولو په جریان کې تاسو باید تر پرېشر یا سم لاندې رانه سئ او جریان ورکړئ خپل خبرو ته. دویم مهمه خبره دا ده چې تاسو د ځان سره خبرې وکړئ. دا یقینا ډېره ساده، بیخي ساده خبره ده، خو تاسو به ورکړئ ډېره قوي، ډېره اغېزمنه تمامېږي. زموږ د خبرو کولو د قوت لپاره زه بیا یادونه کوم، دا ډېره ساده ده. کیدای شي ځینو ته د خندا ورسي چې دا ډېره ساده خبره د ځان سره څنګه خبرې وکړو، خو په حقیقت کې د ځان سره د انګلیسي ژبې تمرین، د انګلیسي ژبې د جملاتو تکرار، د انګلیسي ژبې په انګلیسي ژبه باندې د ځان سره فکر کول او خبرې کول، د ځان سره په اصطلاح پراخ موضوعاتو باندې خبرې کول چې په ورځني ژوند کې موږ د ځینو حادثو پیښو سره مخامخ کېږو، یا ځینې خوشحالۍ او ځینې نور حالتونه چې موږ وینو یا موږ سره مخامخ کېږو، یا تیر حالتونه په هغوی باندې موږ باید فکر وکړو، او هغه جملې چې زموږ ذهن کې اول سختې، وروسته په هغه باندې کار وکړو تر څو خبرې د ځان سره وکړو. د ځان سره خبرې په دې معنی چې موږ د ورځنۍ چارې ترسره کوو په دې اړه باندې وغږېږو. نن زه دا کار کوم، مثلا دا هغه پلانکي کار ته ځم، دا کار شروع کوم، د هغه څخه وروسته به دا کار وکړم. یا مثلا تاسو د خوښې وړ موضوع لرئ، ورزش، تعلیمي برخه او یا ځینې نور برخې دي، ټولنیز برخې دي، په هغوی باندې کوم موضوع چې تاسو ډېره خوښه وي، تاسو کوښښ وکړئ چې په هغه باندې خبرې وکړئ. فکر هم په انګلیسي باندې په اصطلاح وکړئ چې دا جمله به څنګه مثلا موږ په انګلیسي باندې وایو، او تاسو بیا خبرې په انګلیسي باندې وکړئ چې دا ستاسو خبرې کولو ته قوت ورکوي، روانوال ورکوي، فصاحت ورکوي او تاسو د سم کولو څخه مثال کېږي. درېیم مهمه خبره د انټرپریټیشن. انټرپریټیشن دا په ژوندي ډول د ژباړې په معنا سره ده، یعنې معنا دوه زده کوونکي یقینا چې دا ډېر اغېزمن تمامېږي. دوه زده کوونکي کله ټولګي ته راځي یا هر هغه ځای کې دوه ملګري د تېرې ورځې، د تېرې هفتې په اړه باندې د یو نفر په انګلیسي خبرې کوي، بل یې پښتو ته ژباړي. دا ډېر قوي مهارت دی. د بېلګې په توګه موږ ویلی شو کله چې تېرې جمعه موږ یو ځای تللي یو، کوم څه چې موږ لیدلي، کوم خوړلي، کوم کار چې موږ کړي، هغوی مثلا موږ سنټر یا کلاس ته ځو ټولګي کې، هلته موږ مثلا احمد د تېرې جمعې ورځې جریان وایي په انګلیسي باندې، او محمود راولاړېږي کله چې دی یوه جمله ووایي، هغه جمله مستقیما دی بیا ژباړي، پښتو باندې ژباړي، بیا هغه بله جمله وایي. ترتیب هم داسې دی چې یوه جمله په انګلیسي هغه وایي چې مثلا کله زه ارغنداب ته لاړم، هغه په انګلیسي باندې خبرې کوي. یوه جمله وایي چې مثلا last year I went to Arghandab district، زه تېره ورځ ارغنداب ته لاړم، بیا دی د جمله وایي زه تېره ورځ ارغنداب ته لاړم. دا بل د دوم کس د پراکټیس یا تمرین کوي، او بالاخره دوم هغه بیا یو څه وایي چې هغه ډېر ښه باغونه هلته شتون درلودی. There were several different really fantastic gardens in Arghandab district. هلته په ارغنداب کې ډېر ښایسته په زړه پورې باغونه وه،
داسې جملې چې مثلا دی هلته کوم څه لیدلي یا څه کومو صحنو سره پېښ شوي دی په انګلیسي وایي، هغه جمله چې دی وایي هغه بل زده کوونکی بیا په پښتو باندې وایي. دا یقینا ستاسو خبرې کولو په قوت کې ډېر ښه تاثیر لري او ډېر اغېزمن تمامېږي. او د دې سره سره څلورمه مهمه تګلاره دا ده چې هر ځای چې تاسو د یو ملګري سره مخامخ کېږي، هغه که ستاسو استاد وي، هغه که ستاسو ملګری وي، هغه که ستاسو همصنفي وي، هغه که کوم بل هر څوک وي چې په انګلیسي ژبه باندې لږ ډېر خبرې وکولی شي، تاسو د دې فرصت ځان ته جوړ کړئ، د دې فرصت ځان ته اماده کړئ تر څو تاسو په انګلیسي ژبې محاوره ورسره وکړئ. خیر دی که هغه په انګلیسي باندې لږ پوهېږي یا ډېر پوهېږي، خو تاسو کوښښ د دې وکړئ چې په انګلیسي ژبه خبرې وکړئ. معنی یې دا نه ده چې تاسو په مغلقو موضوعات باندې خبرې وکړئ. په پیل کې باید تاسو د ورځنیو چارو په اړه خبرې وکړئ، د خوښې وړ ورزشونه، د خوښې وړ خواړه او په اصطلاح په ورځني ژوند کې کومې زده کړې، د خوښې وړ کتابونه، دا هغه څه چې تاسو خبرې ورباندې جریان پیدا کوي. تر ډېره پورې تاسو به یم خبرداره چې د انګلیسي ژبې د خبرې کولو په جریان کې تاسو باید ونه شرمېږئ. هغه چېرې تاسو پر لار روان یاست، هغه چېرې تاسو د ملګري سره خبرې کوئ، تاسو خپل خبرو ته جریان ورکړئ. نو دا څلور هغه اساسي تګلارې وي چې د انګلیسي ژبې د خبرو کولو په مهارت کې ډېر قوت راولي او ډېر اغېزمن تمامېږي. تر بلې خبرونې چې زه مو شیرزاد سره درکړی کوم، ښه چارې.